د کتاب لوستنې او مطالعې کلتور د عامولو په موخه د کتابتون دغه نندارتون چې د پکتیکا ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی او موخه یې د ځوانانو د فکري روزنې د وړتیاوو لوړول او په دې ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو مینه زیاتول دي. ټولنیزو رسنیو له لارې به د کتاب لوستوال دې ته وهڅوو ترڅو د کتاب لوستلو زمینه ورته برابره سي او د دوی لپاره به هڅه کوو چې دوی ته منظم او لازم چاپیریال برابر کړو ترڅو دوی راسي او دلته د خپل خوښ کتابونه ولولي. د یاد نندارتون ګډونوال د کتاب لوستنې دود د عامولو لپاره دا ډول هڅې ګټورې بولي او له خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو غواړي چې مطالعې ته مخه کړي. په پکتیکا کې د کتابونو د دود کولو نندارتون دا زه ډېر اړین بولم ځکه چې مطالعه چې دا د ځوانانو لپاره ډېر اړینه ده. د پکتیکا مرستیال والي وایي چې اسلامي امارت ته دا ډول پروګرامونه ملاتړ کوي او له ځوانانو غواړي چې مطالعې ته ډېر پام وکړي. هم د علم په لحاظ باندې، هم د ذهنیت په لحاظ باندې، هم د فکر په لحاظ باندې، د جوړښت په لحاظ باندې، په هر لحاظ باندې د مطالعې ضرورت ډېر زیات ده. نو ځوانانو ته هم توصیه ده چې هغوی د کوشش وکړي چې په هر نوع باندې مطالعه دې کوي. کتاب د افغانستان په څیر د یوې وروسته پاتې ټولنې د پرمختګ یوازینۍ وسیله بلل کېږي، خو له هم افغانانو له دې وسیلې هغه ډول چې په کار ده ګټه نه ده پورته کړې.